عزتمندو دا د عمران خان وجه نه ده، دا باران خو د عمران خان په لاس کې نه دی، دا ولې په موږ نه ورېږي؟ دا یو بل باندې چې موږ قتلونه شروع کړي دي دا خو د عمران خان لاس کې نه دي، دا ولې موږ قتلو؟ همدغه شان دي دا خوراکونو نه چې برکت ختم شوی دی دا خو د عمران خان په لاس کې نه دی، دا ولې ختم شوی؟ ګناه یو ضرر یو نقصان دا دی چې انسان د رزق نه محرومیږي. الله په هغه ځای کې رزق ګرانوي. د الله رسول فرمایي چې ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبه، انسان د ګناه په وجه د رزق نه محرومیږي. نن سبا خو مونږ عمران خان پسې کنځلې کوو، عمران خان غیبتونه کوو، عمران خان پسې ردې بدې وایو. زه الحمدلله د یو پارټي سره هم تعلق نه ساتم، د دنیا په کوم ګوړ کې چې مسلمان دی هم په درد کې ورسره شریک یم او هم په خوشحالۍ کې. خو لیکن دا خبره مونږ غلطه کوو، دا هر څه چې عمران خان ګران کړي دي دا زمونږ ګناهونه دي، زمونږ بې انصافي ده په معاشره کې. خپل کور ته وګوره، بازار ته وګوره، معاشره کې وګوره څومره نافرمانیانې شروع دي. اول راځم کور ته، کور کې به داسې کور پیدا نه کې چې ټول ځوانان یې په جمع د سهار مونځ ته ځي او یا مونځ کوي ټول. همدغه شان د کور کې به د یو سړي دوه ښځې، یو ښځې ته به په یو نظر ګوري او بلې ښځې ته په بل نظر. پلار به یې زامنو منځ کې انصاف نشته. د یو سړي به خور وي، خپلې خور ته به د پلار او د مور په میراث کې حصه نه ورکوي. دا زما او ستا د کور حال دی. همدغه شان د بازار ته وګوره، بازار کې څومره حرام کاروبار نن سبا حلال شوی دی، څومره سودونه نن سبا بازار کې خواره دي. بازار کې به اذان وشي ډېر کم کسان وي چې دکان به بند کړي او لاړ به شي مونځ به وکړي، جمع به وکړي. همدغه شان د یو شی به پیدا نه کړي چې هغې کې ملاوټ نه کړي. څومره دوکې شروع دي. همدغه شان دی په دې تلو کې چې څوک تلې کوي، په دې تلو کې څومره نقصان شروع دی. همدغه شان دی د معاشرې ګناهونو ته وګوره، یو ګناه به پیدا نه کړي چې هغه مارکیټ ته نه راغلی. په هره ګناه کې مونږ حد وکړو، زمونږ نه خپل رب پاتې نه شو، رسول رانه پاتې نه شو، قرآن پاتې نه شو، صحابه کرام پاتې نه شول، مونځ پاتې نه شو. دا زما او ستا حال دی. همدغه شان دی په یو لویشت ځمکه مونږ څومره قتلونه کوو. همدغه شان دی ویډیوګانې به تاسې کتلې، زوی رالګي خپله مور ولي، زوی رالګي خپل پلار ولي، سړی رالګي خپله ښځه مړه کوي. دا زما او ستا حال دی د معاشره کې خپل معاشرې وګوره، څومره خلکو ماشومانانو سره بدفعلې وکړي، هغه بیا پسې مړه کړي. دا زما او ستا د معاشرې حال دی. او بیا موږ ټماټر په 10 روپۍ کیلو غواړو او بیا وایو چې د هر څه عمران خان ګران کړي. دا باران خو د عمران خان لاس کې نه دی، دا ولې په موږ نه ورېږي؟ همدغه شان دی دا قتلونه خو د عمران خان لاس کې نه دي، دا ولې موږ شروع کړي دي یو بل. همدغه شان دی دا رزقونو نه چې برکت ختم شوی دی دا خو د عمران خان لاس کې نه دی، ولې دومره برکت ته ختم دی؟ د عمر رحم الله په دور کې یو بادرنګ به دومره غټو چې په خرو باندې به یې وړلو. دغه د غنمو دانه دومره غټه وه لکه د کجورې هډوکې. نن سبا بادرنګ ته وګوره او کجورې او د غنمو دانې ته وګوره، څومره د بې انصافۍ د وجې برکت تې تللی دی. همدغه شان دی د انصاف په دور کې د یو انار پوستکي لاندې به یو قبیله کینی، انار به دومره غټ وي. نن سبا انار ته وګوره. دا ټول زمونږ اعمالو وجه ده. یو حدیث درته پیش کوم، عاقل سړی په دې پوهېږي چې دا زمونږ د اعمالو وجه ده. الله فرمایي، الله په حدیث قدسي کې وی ابن آدم، ای زما بنده تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك. الله فرمای، الله و ای زما بنده زما عبادت ته ځان فارغ کا، منځ وکه، انصاف وکه، ستا سینه به د مالدارۍ ډکه کم، روپۍ به درکم، سرې شنې سپینې موټرې به درکم، بنګلې به درکم او د بنګلو د موټرو سره غمونه به درنه لرې کم. او بیا پسې الله فرمای و الا تفعل، که ځان دې اوزګاره نه کو، عبادت دې ونه کو، انصاف دې ونه کو، ملأت یدک شغلا، ستا لاس به د شغل نه ډکم، غمونه به در باندې واچوم، غریبي به در باندې واچوم، کور ته به دننه کېږې، ښځه به درته وایي اله دا ډاکټر ته بوځه، اله سوزي ختمه شوې ده چې بار ته وځې
بار به قرضداري ناسي قرض به در رغواړي دغه دنیا به در باندې تنګه کم الله فرمایي زما عزتمندو هر څه چې رزق دی هغه په عبادت کې دی اخري وخت کې چې دجال راشي یو غټه فتنه ده د دنیا ټول رزقونه خوراکونه به په خپل لاس کې ونیسي مؤمنانو سره به یو شی نه زما او ستا مؤمن به وایي چې سبحان الله الله به یې خېټه مړی وایي به الحمدلله الله به یې مړی وایي به الله اکبر هغه به مړیږي معلومه شوه چې رزق په عبادت کې دی نه د عمران خان په لاس کې دی ای ورونو د دې خبرې نه یره وکئ چې ټماټر ګران نه شول د دې نه مه یېرېږئ د دې نه ویېرېږئ چې الله به یې د ځمکې د څرمن نه ختم کړي بیا به وایي چې ارمان چې په 1000 روپۍ کیلو وې مونږ به اخیستې وې الله به قحط راولي